ډول من اولو په आवाज د خیبر کمرخیره د بټونو کې یو ځل ته بیا د مرګریو په فرمایش سره مخاطب یم. زه یم وزګل आवाज افریدي زمو سره وزګل افریدي موجوده ده، بنیامین افریدي سره ده، رفیق افریدي سره ده، پاکستان افریدي سره موجوده ده. او دغه مرګریو په خواهش باندې زه غواړم چې د اکثر پورګه سره یو نوې کلام شریک اعلی د یو تاسو خوښه واړو ګرځي. نو کلام څه په دا ډول باندې وی چې اختر تار ته دردونه راوړل، اختر تار ته دردونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. او ډیر ښه مننه. مونږ یتیمان یو مونږ اختر څه کوو، مونږ یتیمان یو مونږ اختر څه کوو، خلکو بچو ته سامانونه راوړل. او ډیر ښه ډیر ښه مننه. خوشالي ناټول دی غمونه راوړل، اختر تار ته دردونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. وزګل صاحب شعر دی وی چې رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، خپل وطن ته د جنګونه راوړل. اوه دا بیا وای رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، خپل وطن ته د جنګونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. مننه. اختر تار ته دردونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. او شعر دی بزګر صاحب چې دستا په کور باندې به هم ولګي، دستا په کور باندې به هم ولګي، دستا په کور باندې به هم ولګي، چې زما کور ته دی ورونه راوړل. اوه مننه. خوشالي ناټول دی غمونه راوړل، اختر تار ته دردونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. او بل شعر د بزګر صاحب چې اوس به الله ته څه جواب ورکوي، اوس به الله ته څه جواب ورکوي، او اوس به الله ته څه جواب ورکوي، بر د پزان پر دی حقونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. او بل شعر د بګي بزګر صاحب چې نیمګړی ژوند و نیمه خوا پاتې شو، نیمګړی ژوند و نیمه خوا پاتې شو، نیمګړی ژوند و نیمه خوا پاتې شو، پسله مې ډېر ډېر ارمانونه راوړل. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. او خوشالي ناټول دی غمونه راوړل، اختر تار ته دردونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. او اخیری مقطع د بزګر صاحب چې اوازه پس له مرګ تل مزيدي، اوازه پس له مرګ تل مزيدي، کستا د نیک عمل ګلونه راوړل. ولا بیا ویا اوازه پس له مرګ تل مزيدي، اوازه پس له مرګ تل مزيدي، کستا د نیک عمل ګلونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. اختر تار ته دردونه راوړل، خوشالي ناټول دی غمونه راوړل. نو ګرانو مینوالو ډېره ډېره مننه چې ټولو اورېدونکو مونږ کوو او د کتونکو مونږ کوو، ورسره چې کوم ملګري نو څه ډېره ډېره مننه کوو چې مونږ له ټیم وکړو او زموږ سره ناسته وکړه. ډېره ډېره مننه. د الله په امان ښاد و آباد اوسه.